السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو کم چاته چې اپروول راغلی دی او دوی غواړي چې اوس اماراتو ته بیرته راشي، خو کم چې د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ د اماراتو حکومت لخوا اعلان شوی دی چې اوس هغه وګړي چې غواړي اماراتو ته بیرته راشي دوی به دغه ټیسټ په خپل ملک کې کوي تر څو موږ ته په ایرپورټ کې د دې منفي سرټیفیکیټ وښایي. نو دا ټیسټ بیا په افغانستان کې چرته کوي او هغه دوی پرچې کم چې د اپروول سره ورکوي کیږي د هغې پوښتنه ریپورټ کې درڅخه شوي او که نه. دا واړه هغه پوښتنې دي کوم چې یو مسافر ورور 13 ورځ د کابل څخه دوبۍ ته راغه او د ماته د دې پوښتنې جواب ووایه. نو ستاسو واړه څخه مې هیله دا ده چې دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ تر څو هغه ورونه چې اوس مهال د افغانستان نه اماراتو ته راتلونکي دي د دوی د ټیسټ لپاره کوم تشویش چې دی هغه حل شي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کوم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. اول به د پروازونو په اړه درته ووایم. 13 ورځ د کابل څخه دوبۍ ته 2 پروازونه شوي، یو امارات ایرلاینز کړی، بل فلای دوبۍ کړی. خو په دې کې چې کم کسان راغلي آیا د دوی څخه د ټیسټ پوښتنه شوي کم چې څو ورځې مخکې اماراتو حکومت اعلان وکړ چې د 9 میاشتې اول تاریخ څخه به هر هغه څوک چې اماراتو ته بیرته راځي د دوی څخه به کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ منفي سرټیفیکیټ غواړي. نو آیا 13 ورځ کم مسافر چې د کابل څخه دوبۍ ته راغلي د دوی سره دغه سرټیفیکیټ موجود وو؟ دا پوښتنه یو مسافر ورور څخه ما وکړه. هغې د دې پوښتنې په جواب کې ماته وویل زه چې کله هم کابل ایرپورټ ته راغلم هلته یې موږ ته 2 پیپرې راکړې، بیا چې په جاز کې کېناستم په جاز کې هم 2 پیپرې راکړې. خو چې کله موږ دوبۍ ایرپورټ ته ورسېدو د جاز څخه کوز شو بلډینګ ته راورسېدو د بلډینګ د ننوتلو سره سم موږ ته د پرچه راکړه کومه چې تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. دغه پرچه موږ هلته ډکه کړه. هغې نه پس موږ راغلو امیګریشن ته. هلته یې موږ ته پاسپورټ سټمپ کړ. هغې نه پس کم ځای کې چې بیکونو ته خلک ودرېږي هغه پټۍ کم ځای کې چې بیکونه پرې راځي هلته یې د ټیسټ اخیستلو لپاره ځایونه جوړ کړي وو. نو موږ واړو څخه هلته ټیسټ واخیسته. د ایرپورټ کارکوونکو کومه رویه چې موږ سره وه هغه ډېره یو مینه ناکه وه. دوی موږ په ډېر ښه انداز هرکلی وکړ. کلم چې ټیسټ ورکړه موږ نه یې واړه معلومات واخیستل. هغې نه پسې موږ ته وویل چې تاسو ته اوس د تللو اجازه ده. 2 ورځو کې به دننه موږ تاسو ته د ټیسټ ریزلټ درکو. که چیرې کم چا مثبت و هغه به د 14 ورځو لپاره داسې یو ځای کې ځان کرنټین کوي چې ځان ته اتاق وي او اټیچ باتروم ورسره وي. که چیرې ځان ته اتاق یې نه و نو دی به مشخص ځایونو ته یا هوټل ته لیږدول کېږي کم چې لاګښت به یې د شپې $50 وي. نو د دې نه پس دوی موږ ته د تللو اجازه راکړه او خپلو ځایونو ته راغلو. نه یې د هغو پیپرو پوښتنه رانه وکړه کوم چې موږ ته په کابل ایرپورټ کې راکړی شوي وې او ورسره نه د هغو پیپرو پوښتنه رانه وشوه کومې چې موږ ته په جاز کې راکړي وې. صرف همدا یو پیپر ضروري و کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. په دې کې موږ خپل معلومات ورکړل او دا موږ سره تر اخره پورې وه. نو د دې مسافر ورور خبرونه داسې معلومیږي چې کم کسان د کابل نه دوبۍ ته راځي هغو ته د ټیسټ کولو ضرورت نشته. که څه هم حکومت خو دا اعلان کړی دی چې اوس مهال کم کسان اماراتو ته راځي هغه په هغه لیبرټرۍ کې ټیسټونه کوي کوم چې موږ ورته اپروف کړي وي. دوی د هغې جملې نه 19 هیوادونه یاد کړي دي او 115 ښارونه یاد کړي دي. خو تر اوسه پورې د دې هیوادونو او ښارونو لیست نه دی اعلان شوی. خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې کوم مسافر د کابل څخه دوبۍ ته راځي د دوی څخه د ټیسټ پوښتنه نه ده شوي بلکې باقاعده د دوی څخه په ایرپورټ کې ټیسټ اخیستی شوی دی. نو هغه ملګري دې نه ورخطا کېږي کوم چې اوس مهال د کابل څخه دوبۍ ته راځي چې زه به ټیسټ په کومه لیبرټرۍ کې کوم او چېرته چې زه وکړم کوم سرټیفیکیټ چې موږ ته راکوي هغه د اماراتو حکومت ته قبول وړ دی او که نه دی. نو دوی لپاره به زه ووایم کوم مسافر ورونه چې 13 ورځ راغلي او د دوی خبرې ما واورېدې کوم چې د یو کس خبره ما درته بیان هم کړه نو دغه واړو نه داسې معلومیږي چې کم کسان اوس کابل څخه دوبۍ ته راځي دوی د ټیسټ نه کوي او یا هغې پیپرې چې د اپروول سره ورکوی کېږي که هغه چیرې ډکې نه کړي نو هغې مسله هم نشته. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. که چیرې کوم بدلونونه په دې کې راتلل زه هره ورځ پروازونه تعقیبوم او که مسافر ورونه چې د کابل څخه دوبۍ ته راځي هغې احوال اخلمه. که کوم بدلون ما تر سترګو شو نو زما احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ ولې چې زه به انشاءالله د دې له لارې تاسو ته خپروم. نور که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي.
د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره غواړئ دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ.